د سندرغاړې نغمې پوښتنو ته د ګلبدین حکمتیار مخامخ ځوابونه. آیا نغمه به سنګر ته ځي؟ د افغانستان په ولسمشریزو صدارتي انتخاباتو کې کاندید پیژندل شوی جهادي مشر ګلبدین حکمتیار وایي که چېرته واک ته ورسېږي او اسلامي نظام په افغانستان کې ټینګ شي، ښایي سندرغاړې نغمه د سندرو او کنسرت ورکولو پر ځای له هغې وغواړي چې چېرته یې د جګړې سنګر ته واستوي. ګلبدین حکمتیار د افغانستان د انتخاباتو په رانږدې کېدو سره له خصوصي ټلویزیون سره په یوه ځانګړي مرکه کې ګډون کړی و چې د مرکې پر مهال د اورېدونکو په منځ کې د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې شاپیرۍ نغمه هم ورته ناسته وه او چې موقع ورکړل شوه له حکمتیار څخه یې مخامخ پوښتنې وکړي. ګلبدین حکمتیار چې د افغان جهادي مشرانو په منځ کې په سخت دریځۍ مشهوره دی، د مرکې په تالار کې د میرمن نغمې شتون ورته د تمې نه لرې ښکارېده. خو کله چې ترې وپوښتل شول چې نغمه پیژنې که نه، حکمتیار وویل هو پیژنم یې. نغمه به څوک څنګه نه پیژني، مګر دا یې ورسره زیاته کړه چې د سندرو اورېدل مې نه دي خوښ او د موسیقۍ په اورېدو مې وخت نه ضایع کوم. سره له دې چې حکمتیار نغمې د سوال اورېدو ته لیواله نه ښکارېده، خو د کوربه خبریال په ټینګار یې اورېدو ته چمتو شو. نغمې په خپلې پوښتنې کې د موسیقي او سندرغاړي په باب د ګلبدین حکمتیار نظر وپوښت او دا یې هم وپوښتل چې که چېرې تاسې د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس شئ، نو آیا موږ کولی شو د افغانستان په غازي سټیډیم کې کنسرت ترسره کړو؟ تاسې خو به بیا ممانعت نه کوئ. د حزب اسلامي مشر او راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید ګلبدین حکمتیار ځواب ورکړ چې اجازه راکړئ چې اول اسلامي ټولنه جوړه شي، میرمنې خپل ښایسته وړ مقام ترلاسه کړي او هره یوه هم هغه خپل لوی ستر مسؤلیت ته متوجه شي چې له هغه نه باید یو شخصیت جوړ شي، تاریخ جوړونکی شخصیت چې په غیږ کې یې ستر قهرمانان او اتلان وروزل شي. د تاریخ ستر شخصیتونه کله چې دغسې فضا ماحول جوړه شوه او ښځې خپل مسیر درک کړ، ارمانونه، اهداف چې د هغې له شخصیت سره ښایي، زه باور لرم چې هغه مهال به تاسو دا ونه وایئ چې زه غواړم په سټیډیم کې کنسرت اجرا کړم، بلکې شاید هغه مهال ووایئ چې زه کوم داسې تاریخي کار وکړم چې زما د قوم او زما د اولاد سر ورباندې لوړوي. که څه هم حکمتیار په خپلو دې خبرو سره د موسیقي هنر د سرلوړۍ او افتخار کار ونه ګاڼه، خو هنرمندې نغمې د خپل هنر په دفاع کې ورته وویل چې که ټولنه ډاکټر ته ضرورت لري، انجینر ته ضرورت لري، هغه هنرمند ته هم ضرورت لري، ځکه چې هنر د روح غذا ده او موږ خپلې ژبې او خپلې ټولنې او خپل وطن ته خدمت کوو. په ظاهره بڼه د خپرونې د وخت د کمۍ له وجې کوربه خبریال د ګلبدین حکمتیار او نغمې ترمنځ مخامخ دغه تود بحث ختم کړ، مګر حکمتیار په ټینګار زیاته کړه کله چې د دیموکراسۍ حال بدل شي او د ده په وینا اسلامي نظام راشي، بیا ښایي هغه وخت نغمه ووایي چې ما کوم سنګر ته ولېږه.